السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ او د صحت جامې مو په تن وي. ځینو ملګرو موږ ته کمنټونه کړي دي، موږ ته وایي چې موږ له خپل موبایل څخه بیخي زیات په عذاب یو. موږ ته یو داسې لاک راوښیئ چې هیڅ چاته معلومات نه کیږي. موږ که خپل موبایل راواخلو، هغه د یو ملګري په مخ کې خلاص کړو یا د کور د ماشومانو په مخ کې خلاص کړو، هغو ته د لاک معلومات کیږي. او زموږ په موبایل کې شخصي شیان وي یا د کور شیان وي یا داسې نورې ویډیوګانې وي، موږ ته یو داسې لاک راوښیئ چې هیڅ چاته معلومات نه کیږي. په دې ویډیو کې زه تاسو ته داسې لاک درښیم چې هیڅ چاته به معلومات نه کیږي. هغه که ستاسو د موبایل ګړۍ وي یا د موبایل ساعت، هغه که په 11 بجې ولاړ یا 1 منټ ولاړ وي، هغه به په 11 بجې او په 1 منټ خلاصیږي. مثال په طور که په 12 وي یا په 1 بجه وي، ستاسو په موبایل کې چې هر کم ساعت وي، په هغه ټیم به دا خلاصیږي. تاسې به د اپلیکیشن ته هغه کوډ ورکوئ، هغه به بیا خلاصیږي. هغه که 1 بجه وي یا 2 منټه وي یا 1 بجه وي یا 3 منټه وي، په هغه ټیم به خلاصیږي. ډیره خوندوره او زبردسته ویډیو ده. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ او د صحت جامې مو په تن وي. زه حبیب الله اکاډمي چینل ستاسو ته مخاطب یم. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. کوم ویډیو خوښه سوه له ملګرو سره یې هم شیر کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول وار به تاسې راسئ د موبایل سکرین ته. کله چې د موبایل سکرین ته تاسې رالاستئ، بیا به تاسې راسئ یوټیوب ته. دلته ما ډېرې خوندورې ویډیوګانې جوړې کړې دي. دا د ټکنالوژي په اړه دي، د فیسبوک، د میسنجر، د یوټیوب په اړه دي. چې هر هغه مشکل وي، تاسې د موږ چینل ته راتلای سئ او زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ. سبسکرایب بټن دا ده، دا سر خط نه ده، دا به تاسې اوکې کوئ. بیا به څنګ ته په کنګړۍ اوکې وکئ، پورته په آل اوکې وکئ چې موږ نوې هره ویډیو تر تاسې پورې زر تر زره در ورسیږي. اوس بیرته راځو شاته، ویډیو شروع کوو. اول وار به تاسې راسئ، دا اپلیکیشن نه ده، دا به تاسې له پلی سټوره چې را ډاونلوډ کړئ. که پلی سټور کې نه و، دا ویډیو چې ګورئ، ویډیو په اخري کې بیا ما لینک ورکړی، له هغه ځای چې تاسې ډاونلوډ کولی شئ. صحیح ده. تاسې ته چې کله موبایل صفحه خلاصه سوه، د اپلیکیشن والا تاسې څخه دلته کوډ غواړي. صحیح ده. دلته کوډ ورکوم 1 2 3 4. بیا به راسم دا کته بیا نیکس کوم. صحیح ده. کله چې مې دا نیکس کړو، اوس بیا تاسې څخه کوډ غواړي 1 2 3 4. دا به بیا نیکس کوئ. صحیح ده. زه تاسې ته درښیم، دا ځای به تاسې اوکې کوئ، علامت تک شومه، دا به تاسې نیکس کوئ. داسې مې نیکس کړو. اوس دلته تاسې ته 2 اپشنه راغله. په دې کې به تاسې خپل د دې اپلیکیشن سیټینګ وکړئ. ښه، سیټینګ طریقه زه اوس تاسې ته ښیم چې تاسې به څه رقم سیټینګ کوئ په دې اپلیکیشن کې. یو دا پورته اپشن ده، یو دا کته اپشن ده. صحیح ده. دې کې به تاسې سیټینګ وکړئ. اول وار به راسئ دا کته والته، دا به اوکې کوئ. داسې مې کله اوکې کړ، تاسې ته باید داسې اپشن راسي. مثال دې اپلیکیشن ته تاسې په خپل موبایل کې اجازه ورکوئ او که نه ورکوئ. تاسې به راسئ دې ته به اجازه ورکوئ. تاسې به دغه هغه پیدا کړئ اپلیکیشن، دغه ته به اجازه ورکوئ. چې ما پیدا کړو، بیا به راسئ دا څنګ ته، تاسې به دا اوکې کړئ. دې ته اجازه ورسوه. اوس به ورسئ دا بل ته، دا پورته والته، دغه ته به هم دغه رقم اجازه ورکوئ. صحیح ده. دا به اوکې کړئ. کله چې مو اوکې کړو، دا به هم پسې نیکس کړئ. نیکس مې کړ، دغه اپلیکیشن ته به هم تاسې اجازه ورکوئ. صحیح ده. زه لې راځم دغه اپلیکیشن پسې غواړم. دا اپلیکیشن چې کله تاسې په دې موبایل کې پیدا کړو، مثال دې ته به اجازه ورکوئ. 2 وارې به دې اپلیکیشن ته تاسې اجازه ورکوئ. صحیح ده. زه راځم دغلته، دا اپلیکیشن ما پیدا کړو. صحیح ده. دې څنګ کې ګورئ ما اجازه ورکړه. صحیح ده. اوس زه دلته راځم، دا پورته سر 3 خطې نه دي، دا سر خطې، دا به تاسې ووهئ. ستاسې ته ښیم علامه پیک شومه. صحیح ده. دا به تاسې ووهئ. داسې مې کله ووهول، تاسې بیا راسئ دا سر اپشن به اوکې کړئ. صحیح ده. تاسې کله دا اوکې کړو، بیا به تاسې راسئ دې سر اپشن به تاسې اوکې کړئ. زه تاسې ته اوس ښیم دا دوم نه اول اپشن به تاسې اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړو. اوس تاسې ته دلته رالو چې مثال تاسې د بیټرۍ په علامه باندې دره، اوس تاسې چارج څومره کمیږي دغومره هغه کوډ ورته لګوئ، او که تاسې په تاریخ باندې کوئ او که تاسې په ګړۍ باندې کوئ. زه راځم، زه یم چې ما په موبایل کې په ساعت کې 2 بجې وي، په هغه وخت باندې زه درومه. په هغه کې که 1 بجه وه، که 2 وي، که 10 وي یا 1 منټ وي، هغه به اوس تاسې ته زه ټوله طریقه در وښیم. صحیح ده.
زه راځم په دې باندې اوکې کوم په دا درېیم باندې. دلته چې مې کله اوکې کو زه شاته وځم. صحیح ده. شاته چې رالم هلې ستاسې یوه اپلیکیشن ته لګوئ، یوې برنامې ته لګوئ، دوه برنامو ته لګوئ، ټوله ته لګوئ. ای تاسې خپله خوښه چې هر څومره برنامو ته تاسې دا کوډ لګوئ هغه په دا څنګ کې کلپ ده، دا کلپ به تاسې بند کړئ. صحیح ده. چې په دا کلپ باندې چې ګوته داسې کړئ هغه به بندېږي. اوس زه تاسې ته درښیم. دلته زه رالم په دې څنګ کې نه ده، دا څنګ کې کلپ چې ده دا به تاسې اوکې کړئ. صحیح ده. هغه برنامه به کلپ شي، هغې ته به دغه لاک ولګي. زما یو ته ولګول. اوس راځم دې ته د ویډیوګانې کې جوړېږي په دې باندې ما وکول. اوس دلته راځم دې هغه ته راځم، دلته راځم تاسې ته اوس درښیم. بلې زه چیش ته ولګوم. زه راځم دې پکسل لیب ته. صحیح ده. دې ته هم زه اوکې کوم. وینه دا ما ووګول. دلته مثال تاسې هرې برنامې ته لګوئ هغه ته لګولی شئ. صحیح ده. اوس زه شاته راووتم. اوس تاسې ته دغه برنامې درښیم. زه رالم دې پکسل لیب ته. صحیح ده. ګوره دې ته چې زه هر رقم کوډ ورکوم هغه به نه خلاصېږي. کله چې زه دا پورته ګړۍ ته وګورم ما په موبایل کې چې هر څو بجې وي هغه به اوکې کوم. زه دلته کوډ ورکوم دا نه خلاصېږي. صحیح ده. بیا مې ورکړو نو څه خلاص. اوس زه وږم 09:07 دا د وینې خلاصو مو په ګړۍ کې 9:07 دي. صحیح ده. دا د خلاصو موږ ته. اوس زه راځم دا بل ته د ژبه چې مثال پې بدلوي یا په انګریزي باندې یا فارسي باندې دغې ته ما کوډ لګولی ده ډیلاټ ته. دا اوس زه وږم دلته چې ما ته یې تاسې کوډ ورکوئ. دلته چې زه کوډ ورکوم وینې نه خلاصېږي. 1 2 3 4 کوم هغه نه خلاصېږي. اوس دلته ورکوم 0 چې مو وبښئ 09:08 دلته 9:08 دي، هلته 9:07 وینه دا ما ته خلاص و. داسې دا ډېر زبردست او خوندوره اپلیکیشن ده. اوس راځم دې ته ما لاک ورکړی او دا ویډیو چې موږ پرې جوړوو مثال ګوره دلته زه کوډ ورکوم 0 دا د کوډ چې زه غلط کوډ ورکوم وینې دا کوډ نه خلاصېږي. اوس دلته ورکوم 09:09 9:09 دی. دا پورته ساعت کې تاسې ګورئ دا ما ته خلاص و. دا یو ډېر زبردست او خوندوره اپلیکیشن ده. د هیڅ چا به هم سر نه پرې خلاصېږي چې دا څه رقم ته خلاصېږي یا څه رقم ته بندېږي. که تاسو اول وارې زموږ ویډیو ګورئ زموږ چینل ګورئ چینل لازمي سبسکرایب کړئ.